ده زه خو هم دومه ده ده دومه ده و ده که خو زه شایجین نسم ورکولی ته رښتیا راته وایه کوچنیان خو درواغ نه وایي څوم واده دی اول ها اول چاکلیټ در کوم رښتیا راته وایه اول دانه کیک در کوم رښتیا راته وایه اول دانه ګوره ښایسته کوټ در کوم رښتیا راته وایه څوم واده اول دی پیسې در کوم دوستانو د محمد حنیف وکارځای ته راغلي یو دلته ټوله ملګري ولاړ دي د شپې هم ناوخته دی دوی اکثره وخت د شپې کار کوي د شپې او د ورځې کار کوي که د شپې کار کوئ د شپې هم کار نو موږ ته یو راپور را رسېدلی دی څوک وایي د محمد حنیف دوهمه ښځه ده څوک وایي درېیمه ښځه ده څوک وایي څلرمه ښځه ده نو نه پوهېږم چې دا څه رقم موضوع ده زموږ سره ثبت نام کړی دی و دا موضوع غلطه موضوع غلطه راته ویلې ده څنګه ده اوله ده اوله ها اوله مه کوه چې بیا جنجال راته جوړ نه کړې یا اس بشکل څنګه ده زه خو هم دومه ده ده دومه ده و ده که خو زه شایجین نسم ورکولی یعنی یو شی باید درته ومني چې بیا شایګي ورکړې یو شی باید راته ومني شابه ته په کار پوهېږې ته په کار پوهېږې ما ته منلې دی اوله دا دی وایي ما تې ومنله وایي اوله یې ده کاکا ته کوم په دغه ځای کې کار کوې د محمد حنیف څوم واده دی اول باته مه کوئ ګوره دا په حضور کې زه شایدي ادا کوم چې اول باته نو خو هلته هغه یو وایي چې دوم دی هغه بل وایي چې درېیم دی دی وایي چې اول دوم دی نه و دوم دی دی وایي اول واده دی نه پوهېږم موږ د چا د ومنو موږ به داسې وکړو تا به د دې لیسته څخه وباسو بل لیسته به دې کړو تر هغه وخته پورې به دا ستا موضوع موږ ته رامعلومه شي اوس خو دا دی دغه ستا انډیوالان دي یو وایي دومه دی بل وایي درېیمه ده د سپین ږیري خبره صحیح ده و د سپین ږیري خبره ته خو موږ هم حق د اولیات ورکوو خو دلته موږ مشکوک کړو دا نور موږ مشکوک کړو ښه نو اوس څنګه وکړم لیست یې ورواچوم که د لیسته څخه وباسم څنګه وکړم لیست یې ورواچوم ستا څه کېږي وای جان لیست یې ورواچوم ته رښتیا راته وایه کوچنیان خو درواغ نه وایي څوم واده دی اول اول چاکلیټ در کوم رښتیا راته وایه اول دانه کیک در کوم رښتیا راته وایه اول دانه ګوره ښایسته کوټ در کوم رښتیا راته وایه څوم واده اول دی پیسې در کوم ګوره ډېر شیان در کوم کلام کتابچه او بستې در کوم رښتیا وایه څوم واده دی اول واده دی د ده سره هم ونه سواله څوم واده دی ده دی وایي ما ته هم شی نه دی منلی چې شی نه اول واده دی اول نشي کولی دومه اول واده دی تا ته لږ چې یو شی منلی دی ښه نو اوس څنګه وکړو بس فیصله اساس خلاص کی بسم الله کله خیر سره راس ته نور امخته سنو دلته راسه دا رنګ د دوه واده نه دی اصلي اکثر وخت په ساعت په دغه رقم خلکو کی څنګه کی د ورایا څخه ناری وې و ماده نه اشه څنګه د شرمیرو کیږي لکه زوم دا دوه ماده نه دی کړی نو خدا څه اوس روح خو بیا نه شرمېږي اوس ولاکه زم په چورت کې کړم چې څنګه ولا تکلیف مو پکې وته سیده وطن سیده رښتیا وایي تا دې چې منلې راکه راسه زه په توکل وایم ولا که ته خبر لرم نه دی کړی یا چې دا دونه ټینګ پر ولاړې دوې خبرې به یا به دې ډېر ټینګ انډیوال او یا به یو شی درته منلی داسې مو ځان اچولی دی بیخي یا نه دی کړی
وم بیخي دې ځان داسې ورته واچوئ چې دا شاهدي دې سمه راسي باره ورته واجسه یا خو دا سپین ږیری چې نه دی ګور ته سپین ږیري ته وګوره د دې خبره کومه دی سپین ږیری دی دا خو ځوان دی دغه نه دی په جنګ سره وانه دی یا خو ته ګوره ته ورته مسلمان د خدای ځوان سړي ته واوا سپین ږیری دی زه نه پوهېږم چې ته د سر څه مشکل لري مشر دی د مشرتوب یوه خبره ده سپین ږیرتوب بله خبره ده زه نه پوهېږم چې ته د ده سره څه مشکل لرې ما د ده خبره صحیح کړه تا د ده خبره صحیح کړل څنګه و دا سړی زه پېژنم د روزانه کې موټران خالي کوي ښه موټران خالي کوي واده یې دوم نه دي کړي واده یې دوم نه دی کړی वो सारों से पे अखरा वो ले गाड़ी ले दूर खतर ته لکه چې مجرد یې. ته نه یې مجرد کیږي خورکې خوري کوي هغه مجردان یې ډېر طرفداره دي او که د واده والا یې ډېر طرفداره دي یا واده والا کورداره یې ډېر طرفداره دي نو ولې یعنې ستاسو په جام کې یو نفر اضافه کېږي چې د غریب کار سمیږي ښه هغه څوک چې هغه څوک چې د محمد حنیف طرفدار دي هغه کم یو دي لاس یې پورته کړي واه نامرد نه یې هغه نه طرفدار دی اوس یې ښه کړله وایي چې نامرده بیا دښمني کوي وایي چې نامرده نه یې طرف نه بدخوا کېږي دا څونه دا دی دغه هلک هم طرفدار دی سمه ده نو څه زه به ومنو نو چې تاسې وایاست تاسې وایاست یوه بل ولا دغه د دې سړي خبره مې بیخي څنګه دی वाना की ډېر تکلیف به نه به چې راوي هغه کیکو هغه کارت یې ورته راوړه بسم الله الرحمن الرحیم راځه رحمت خدای دې نیکو مبارک خدای دې سپکتور بس مو چک چک به ورته راوي هغه ګل یې راوي ژر کوئ هغه ګل یې راوي ورته دا اوس نو زوم شو د خیره دا دې اوس نو کیک نو څه خوښه ده چې د لیتې د انډیوالانو سره خوري او کې کور ته وړي یا کوټ دی هغه بل وای دا چک چک یو شایدي خو مناک نه ورکه شابه کم یو دا راس از مره راسه وای تا وای دا شایدي خو مناک نه دا کړي وای کی کولا کرا سوي دا بس څه خوښه ده چې ور دی یو سره دا ونه ورته په انډیوالانو سره رواج زه دې نو جانسي ابا بس سامه ده دم څه خبره وکړه دم څه سامه ده خدای په امان